رسول الله صلی الله علیه وسلم گران صحابی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا معشر الشباب اے د ځوانانو ډلې اے زما امتیانو خصوصا هغه امتیان چې ځوانان من استطاع منکم الباءة فلیتزوج پتاس کې چې څوک د نکاح د کولو طاقت او توفیق لري مؤونت د با مؤونت تکلیف هغه خواري د نکاح برداشتولی سي چې د زنانې دپاره کور دی او د هغې دپاره مهر دی او د هغې دپاره نفقه ده څوک چې دا برداشتولی سي فلیتزوج هغه انسان دی زما د امت هغه د نکاح وکړي فإنه أغض للبصر ځکه دا نکاح کول چې دی په نکاح کولو سره مؤمن مسلمان سترګې د بد نظرۍ څخه الله تبارک وتعالی ساتي فإنه أغض للبصر محدثین د دغه تورو شرح داسې کوي أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية د مؤمن مسلمان سترګې د بد نظرۍ څخه د پردو ښځو د لیدلو څخه دا راګرځي د حلال نکاح په کولو باندې ومن لم یستطع هغه څوک چې وس او توان د نکاح د کولو نه لري نه کور لري نه مهر لري نه نفقه لري چې دی د خپله کوروالا وساتي بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغو ځوانانو ته وایي فعليه بالصوم فإنه له وجاء دغه مؤمن ته لازمه دا ده چې دی خپل شهوت د په روژه باندې کنټرول کړي روژې ونیسي مسلسلې روژې ونیسي ځکه د روژې په نیولو باندې الله جل جلاله د دغه مؤمن مسلمان هغه شهواني هغه حیواني شهواني قوت چې انسان و بدو ته مجبوره کوي انسان و ناروا ته مجبوره کوي هغه یې الله جل جلاله کمزوري کوي او په دغه روژه نیولو باندې د دغه مؤمن کسر د شهوت راځي وجاد څه معنی متول د شهوت د انسان د شهوت د وژلو او کمولو ختمېدلو کمزوري کېدلو دپاره مو لازمه دا ده چې بیا روژه ونیسي د حدیث شریف روایت بخاري او مسلم دواړو کړی